که مو تر دې دمه پورې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ په سبسکرایب بټن باندې کلیک کړئ سبسکرایب کړئ او که ویډیو مو خوښه شوه نو لایک یې کړئ او د نورو سره یې شریکه کړئ تر څو هغوی هم ترېنه ګټه پورته کړي او که نظر یا وړاندیز لرئ نو د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک کړئ. اوس راځو ګورو چې مثال څنګه موږ د مایکروسافت اکسل پروګرام پرانیستلی شو یا اوپن کولی شو. که دلته راشو سرچ بار ته سرچ ورته ویو چې اکسل نو د دې نه تاسو کولی شئ چې اکسل اوپن کړئ. دلته د دې نه کولی شو چې څه کوو بیرته کلوز کوو. بیا راځو ورته ویو چې سټارټ مینو دا سټارټ بټن چې کلیک کوئ دلته راشئ ورته مثال آل په آل اپ کې مثال دلته وګورئ که دیز کې لیکلی شئ چې مثال تاسو ولیکئ چې مثال اکسل او یا لاندې راشئ وګورئ اکسل په ای کې ګورئ مثال دلته ای کې اکسل مثال د دیز نه هم تاسو څه کولی شئ پرانیستلی شئ یا اوپن کولی شئ د اکسل پروګرام بیرته د کلوز بټن په واسطه باندې تاسو دا کلوز کولی شئ. په دې باندې کلوز باندې کلیک کوئ بیرته به کلوز شي. که تاسو غواړئ چې د دې شارټکټ راوړئ د اکسل نو بیا په دې شکل سره دلته سرچ ته راشئ ولیکئ چې مثال اکسل او یا د هر ځای یا د دې نه دلته ورته کلیک کړئ ورته چې پین ټو سټارټ مثال دا به چیرته راشي سټارټ مینو ته مثال پین ټو سټارټ مې چې کلیک کړو اوس که راشو موږ سټارټ مینو ته نو دا به دلته څه شوی پین شوی ګورئ مثال د دې نه تاسو کولی شئ چې دا اوپن کړئ په دې طریقې سره او یا مثال که تاسو غواړئ چې دا د دې نه ان پین کړئ مثال دلته ورته چې مثال ان پین او ورته چې پین ټو ټاسک بار دې ته څه وایي ټاسک بار وایي یا ټاسک بار کې څه کوي پین کوي مثال ګوره دا دلته ټاسک بار ته راغی او د دې نه کولی شئ چې ان پین کوي مثال د ان پین فرام سټارټ مثال د دې نه ان پین شو د دې نه لرې شو خو دلته مثال دلته شته مثال د دې نه راسن په اسانه سره څه کولی شئ اوپن کولی شئ. تاسو همدا کار د دې نه هم کولی شئ چې سټارټ بټن کلیک کړئ او بیا راشئ آل پروګرام او د آل پروګرام سره دلته راشئ مایکروسافت اکسل مثال کله چې مایکروسافت اکسل ته رالی دې نه مثال کولی شئ پین ټو سټارټ مثال دا چیکه پین که په سټارټ مینو کې یا ورته چې مور په مور کې مثال دلته راځي ورته چې ان پین فرام سټارټ دلته کولی شئ چې مثال د دې مور کله چې مور بټن کلیک کوئ ورته چې فاین لوکیشن اوپن فایل لوکیشن مثال دا فایل چیرته دی مثال دلته ګورئ شارټکټ په کوم ځای کې پروت دی په سټارټ مینو پروګرام فایل خو دا چې دی دلته ګورئ که تاسو وګورئ دی چې دی شارټکټ دی. که اصلي فایل غواړئ نو په دې باندې به کلیک کړئ رایټ کلیک وکړئ د ماوس رایټ بټن کلیک کړئ پراپرټیز ته راشئ او دلته ورته چې اوپن لوکیشن دا چې اوپن لوکیشن ورته وکړو ګوره دا د مثال اکسل اپلیکیشن یعنی دا د اکسل ایگزی فایل دی یا ایگزیکیوټیبل فایل دی دلته ګوره ته اپلیکیشن لیکلی ټایپ یې څه دی دا ګوره ټایپ او دلته مثال څه دی اپلیکیشن اکسل اپلیکیشن دا په کوم ځای کې دی که دلته راشئ وګورئ مثال سی ډرایو کې پروګرام فایل مایکروسافت آفیس روټ او بیا ورپسې آفیس 16 په دې فولډر کې دا موقعیت لري نو تاسو کولی شئ چې دا په خپله د کمپیوټر په خپله هم پیدا کړئ په کمپیوټر کې دلته کلیک وکړئ راشئ دلته ورته چې مایکروسافت آفیس ته راشئ د آفیس کلیک کوئ بیا ورته چې مثال روټ کلیک کوئ ورپسې آفیس 16 اوس دلته وګورئ مثال دلته ټول ایگزي فایلونه دي نو دا څه شو د اکسل فایل شو ګورئ که رایټ کلیک کوئ پې مثال تاسو دلته د دې پراپرټیز کتلی شئ مثال ورته چې پین ټو چیرته سټارټ یا اډ ټو فیورټ چې فیورټ لیست کې ستاسو راشي په دې شکل سره دا اوپن کولی هم شئ. نو دا چې څنګه تاسو د اکسل پروګرام اوپن کوئ یا څنګه تاسو د دې شارټکټ جوړوئ که دلته راشو اوس وګورو اوپن او بیا مثال د دې نه ورته چې کلوز ورته چې فایل بیا ورته چې اوپن اوس په راځو په کیبورډ کې د آلټ کلي د زور لاندې سو او F4 کلي زور کوو آلټ په کیبورډ کې زور لاندې مو ونیوله او د F4 کلي زور کوو. په دې طریقه هم تاسو کولی شئ چې د پروګرام څخه اگزیټ شئ یا د پروګرام وتړئ.
که چیرې تاسو د مایکروسافت اکاونټ لرئ تاسو کولی شئ چې 365 افیس آنلاین هم استعمال کړئ چې مثال اوس زیاتره آنلاین استعمالیږي ټول زیاتره خلک یې په امریکا کې چې کوي آنلاین استعمالوي دلته که راشئ د مثال خپل اکاونټ ته به لاګین شئ دلته راشئ ورته مثال افیس اکسل دلته ګوره مثال دا پروګرامونه چې دي دا زما په آنلاین اکاونټ کې دي مثال د دې نه تاسو کولی شئ چې یو اکسل پروګرام کې لکه نو دا 365 په آنلاین شکل به دلته اوپن شي تاسو دلته مثال بلانک وربوک هم کلیک کولی شئ او دلته ورته چې مثال سی مور ټمپلیټ مثال مور ټمپلیټ هم کولی شئ په دې شکل سره ټمپلیټونو نه هم استفاده کولی شئ زه ورته وایم چې کریټ بلانک په دې باندې کلیک کوم نو ماته به د آنلاین اکسل اوپن شي د نوې صفحې سره وګورئ مثال دا عین هماغه اکسل چې مثال تاسو په ډیسکټاپ کمپیوټر کې کار کوئ خو بعضې فانکشنالیټي دي چې مثال په هغه په دې کې نشته ده په آنلاین ورژن کې خو په ډیسکټاپ ورژن کې تاسو ترسره کولی شئ نو دا و چې څنګه تاسو آنلاین د مایکروسافت اکسل 365 پروګرام اوپن کولی شئ مننه چې تر دې دمه زما سره وئ یو کمانډ چې ستاسو په دې درس کې خوښ شوی وي او یاست تاسو زده کړی وي نو د دې ویډیو د کمنټس په برخه کې ولیکئ یا زما سره شریک کړئ دا درس یا ویډیو د نور زده کوونکو سره هم شریکه کړئ چې ترڅو هغوی هم ترېنه ګټه پورته کړي یا استفاده وکړي ستاسو نظر شریکول او فعاله ونډه ماته انرژي راکوي چې ترڅو دغه کورس ژر او په سمه توګه بشپړ کړم نو ستاسو څخه هیله کوم چې خپل نظرونه یا وړاندیزونه زما سره د کمنټس په برخه کې شریک کړئ که تاسو غواړئ چې په فیسبوک کې زما سره ملګري شئ نو دا لاندې زما د فیسبوک ادرس دی